مان اف د میچ او نن یې هغه شان سیالۍ نندارې ته وړاندې کړله وفي ډېر زیات ښه راغلاست ستړی مش خیر راغلی هغه د مین اف د میچ کپ چې مې راوړی خوند یې کړی وفي الله جانه ستړی مشي خپرونې ته جوړ تازه تکړه په خیر رالې مهرباني خپل ځای کښېنه په شروع کې خو ته مبارکي وایم چې د ځل بیا د ښه پرفارمنس وکړ او مین اف د میچ اعلان شولې او د ډېرو شپږیزو ایوارډ هم ترلاسه کړ نن ستاسې هڅه که هم ټارګېټ هدف کم خو شروع مو ډېره خرابه وشوله خپله چې میدان ته راغلی دا اول بان نه دې برید شروع کړه کوم پلان سره نن راغلی وې چې ته پوښتنه ترسره کړې بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته تاسو لیدونکو ته بالکل سر کې 2 وکټې لاړې نو ټیم لږ پریشر کې و نو ما ځان سره ویل چې دا میچ به ته فینش کړې انشاءالله نو هماغه میچ مې فینش کړ خپل کرکټ مې وکړ چې مې زده و کپټان چې څنګه دا خبر راته کړې وي هماغه شی مې عملي کړ کوچز ټریننګ مې وکړ د میچ بله وفي ستا لوبېدل یو څه وکټې مو لاړلې په لومړیو کې بیا دا شان چټک لوبېدل شپږیزې ترسره کړلې په عموما کې په وکټو کې تا ته څه ښکارېدل په ظاهر خان باندې دغه شاټونه ترسره کول په طارق ثانیزي باندې شاټونه ترسره کول ډاډه لوبېدل او باجرأته لوبېدل بالکل زه چې راغلم ماته کریس ته روانم ماته ابراهیم وویل وایي وکټه کې شی نشته خپل نیچرل گیم وکړه نو هماغه زه راغلم یو 2 باله مې وکټ وکړه ته وکټ کې شی نه کېدل نو اټاکینګ ریټ مې وکړ چې دا پریشر په ټیم باندې سر کې 2 وکټې تللي دي مالې چې دا د ټیم نه پریشر ختم کړي ډېر ښه فکر کوم دا لومړی ځل ډیبیو دی هم په شپږیزه سیالیو کې سږکالي ډېر ښه ابراهیم زدران تا سره لوبېږي محمد نبي سره نن پاتې شو ټیم کې د سره او ځینې نور ایکسپیرینس تجربه کاره لوبغاړي دي د ملي ټیم تاسو سره په لوبېږي په لوبډله کې د هغې سره لوبېدل دغه ماحول ستا لپاره بیا په دغسې کراوډ کې په دغسې ویشتین ځایونو کې د یو ځوان لوبغاړي په حیث باندې څومره مؤثر تمامېدلی شي په تا څه تاثیر کوي شي بالکل د نبي ابراهیم افسر بس سینه لوبغاړي موږ سره دي د هغوی تجربې موږ سره شریکوي لکه نن چې ابراهیم ما سره شریک کړي نو ښه اننګز مې وکړ نو هماغه د هغوی تجربې دي شریکوي جونیئر لوبغاړو سره او جونیئر لوبغاړ به ښه ځلیږي انشاءالله دا لوفي نو نن کراوډ به د خپله هم کتلی ډېر زیات خلک راغلو تشویق ډېر زیات و شور ډېر زیات و نو کله چې ته پوهنې ته ولاړ وي او کراوډ ډېر زیات تشویق لري کراوډ خپله څومره تاثیر لري نن یې په تا څومره تاثیر درلود بالکل د میچ د سر نه چې کله میچ نه و شروع شوی هغه وخت کې ما ډاکټر ته ویل مې ژر راته راکړه زما خو اوس نه خوله وچه شوه نو ډېر زیات کراوډ راغلی و نو چې بیټینګ ته وتمه نو ما ځان سره ویل مې بیخي به کراوډ ته ګورې نه کراوډ زیات ده نو پریشر یې حتما نو هماغه و چې ریلیکس ځان مې ریلیکس کړ او ښه اننګز مې وکړ بلې ډېر ښه وپي وروستۍ پوښتنه به دا چې یوه شپږیزه دې ووهله فکر کوم شپږیزه د چت د پاسه واخوتله یو ریاکشن دې وکړو افسر سازي ته یې څه ویل بالکل پرون اتاق کې ما سره یما و نو هغه ته هغه طارق ستانکزي ته رحمه یو ډېر غټه چکه ورکړه نو ما یې ماته ویلې مالې دا چکې ریکارډ به زه ماتوم یما ماته ویل ماته وایه شي خو چې شاټ دې ولګېږي نو هماغه چې ومې وهه نو ډېر زیات لرې لاړه نو ما ریاکشن وکړم چې هغه خپله وعده خو یې پوره کړله بلې همدغسې ستا د ځلېدو په هیله باندې همیش دغسې ښه پرفارمنس وکړي او د افغانستان د ملي لوبډلې په سکواډ کې دې ووینو او افغانستان په ملي لوبډلې په نماینده کې ولوبوي ډېره زیاته مننه وفي چې راغلې دلته او د لا زیاتو بریاو په هیله ډېره زیاته مننه ډېره مننه بلې درنو لیدونکو وفیالله تراخېل د افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او نن د شپږیزې سیالیو په لړ کې د غوره لوبغاړي جایزې هم ترلاسه کړل یقینا چې ډېر ښه ولوبېد او ښې سیالۍ به دی به نورې هم نندارې ته وړاندې کوي ځکه د ابراهیم زدران هغه کوم د دوی کوم پلان چې دی په یو لوبغاړي تکیه نه کول په دې برخه کې ډېر زیات کامیاب شو ځکه چې د دوی هغه پلان چې څومره مخکې روان و وفیالله تراخېل بلکل په خاندان سره وکړل او بریالی شو